هلمند ولایت کې د یو باب ورزشي جمنازیم د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار دویمه ناحیه د شهید غلطان په سیمه کې د لښکرګاه ښاروالۍ په انکشافي بودیجې د 12 میلیون افغانیو په ارزښت د یو ورزشي جمنازیم د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. یا جمنازیم د 1296 متره مربع په مساحت کې جوړیږي چې د جوړېدو چارې یې مخکې د آزادې سیالۍ له لارې یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوي وې چې د شاوخوا 4 میاشتو په جریان کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. هلمند کې داسې مهال یو ورزشي جمنازیم د رغونې چارې پیل شوي چې له عام هلمند کې هلمندي ورزشکاران د ورزش او سپورت په برخه کې لویو او معیاري ډګرونو او جمنازیمونو ته اړتیا لري. خوشبختانه چې نن موږ د یو بنسټیزې پروژې د بنسټ ایښودنې شاهدان یو. د بغلان امنیتي مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې یو تنکی ځوان د فوټبال لوبې پر سر د شخړې له امله وژل شوی دی. د بغلان د امنیتي قومندانۍ د رسنیو برخې مسؤل شیر احمد برهاني رسنیو ته ویلي چې دغه ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د قند فابریکې په 6 سړک سیمه کې د 2 ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبې پر سر شخړه شوې چې له امله یو ځوان پر ډبره ویشتلی او وژل شوی دی. سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته افغان کرکټ ملي لوبډله اعلان شوه. دغه لوبې د سریلانکا په کوربتوب په یو ورځني فارمټ کې ترسره کیږي چې د روانې سبي میاشتې پر 25مه به پیل او تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. د فرانسې د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي کریم بنزیما د تمرین پر مهال په ورانه کې د ټپ له امله د قطر په کوربتوب د فوټبال له نړیوال جامه بهر سو. کریم بنزیما چې د اسپانیې په ریال مادرید لوبډله کې لوبیږي سږکال د نړۍ د غوره لوبغاړي یا د سرو زرو توپ هم وګټه. بنکاک وای د تایلند نامتو کستیسارت پونتون د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته دغه د پراختیایي او اقتصادي برنامو له امله افتخاري دکتورا ورکړل. اوکراین ته د برټانیا نوي صدراعظم سفر. د برټانیا صدراعظم ریشي سوناک کیپ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره کتلي او د 50 میلیونه پونډو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان کړی دی. سوناک د دې سفر پر مهال د اوکرایني سرتیرو یاد ته د درناوي ترڅنګ د ویجاړ شوو روسي تجهیزاتو له نندارتونه لیدنه کړې او ویلي دي زه په دې ویاړم چې برټانیا له لومړي ورځې راهیسې د اوکراین ترڅنګ ولاړه ده او زه نن دلته د دې لپاره راغلی یم چې دا ژمنه بیا تازه کړم. د برټانیا صدراعظم همداراز ویلي چې هیواد یې د خپلو مرستو ډیرولو سربیره د اوکراین پوځ لپاره د روزنې فرصتونه هم ډیروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د برټانیا صدراعظم سره لیدنه کې ویل د جګړې له پیل راهیسې اوکراین د برټانیا تر ټولو قوي ملګری پاتې شوی دی.